زما د په هغه رب قسم می چې ما او تا پیدا کړی زما د په هغه رب سره قسم می چې زما او ستا عزت د چا په لاس کې دی زما د په هغه رب سره قسم می چې زما او ستا ذلت د چا په لاس کې دی زما د په هغه ذوالجلال قسم می چې د چا په لاس کې زما او ستا ژوند دی که به دا مسجد دومره ثواب لري لکه یو سړی راولاړ سو خپل ورور یې دی بېوسه دی بې اولاده دی هیڅ روزګار نه لري هیڅ کاروبار نه لري ته راولاړ سولې یو رکشه دې کرایه کړله بیا پرچون دوکان راورلې څه دې وړه راواخیستل څه دې غوړي راواخیستل څه دې بره راواخیسته څه دې چای راواخیستې څه دې باکسان راواخیستل څه دې مطلب د کور ضرورت راواخیستې ګوره ما څومره اشد قسم درته وکړي تر دې مسجد یې ثواب چې دی هغه زیات دی ته به نه وایې چې دا ولې نو دا دونه مسجد خو د الله کور دی د دغه کور بغیر هم منځ کېدلی سي د مسجد بغیر هم منځ کېدلی سي د مسجد بغیر هم او تعالی منځونه کولی سو الله رب العزت و پیغمبر علیه السلام ته دا اعزاز ورکوي چې د امتي بلکې پیغمبر علیه السلام صحابه کرام چې چیرې مې زړه غواړي مازې پاک ځای هلته خپل منځ کوئ اشنو چې زما لمونځ بل ځای کېدلی سي او دلته زه په دې خبر یم چې زما ورور چې دی هغه دومره تباه دی دومره خوار دی دومره کور خراب دی نو بیا چې زه دلته روپۍ نه کم خرڅ نو ستا څه خیال دی هر سړی دا وایي چې یاره ته پر ما روپۍ خرڅ که تر مسجد یې ثواب زیات دی زه دا درته وایم ته داسې وکړه پر خپل ورور باندې دا خپله دنیا خرڅه که ستا ورور غریب دی بېوسه دی بېچاره دی او که بیا د چا خور الله اکبر د چا خوري هغه غریب په یو غریب باندې واده دا زموږ خلک نه دي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي زه چې کله ولاړم معراج ته نو زه پر جهنم وګرځېدم په جهنم کې ما ټول مالداره ولیدل په جهنم کې مالداره ډېر وو په جنت کې غریبان ډېر وو ولې هغه وجه دا ده چې دا هر ورور و خپل ورور ته هلته روپۍ ورکوي چې زما احسان به منې ما ته به سلامۍ کوې زما صفتونه به کوې زما تعریفونه به کوې بیا زه تا ته روپۍ درکوم دغه یې نه ورکوي اوس ته اندازه ولګوه چې د چا خور کونډه یې خاوند یې نه یې اولاد لري او بیا یې هغه کور هم ډېر سره کمزوری یې نو ستا څه خیال دی چې دلته په دا نوراني مسجد کې ته خپلې روپۍ ولګوې ډېر ثواب لري آیا کې په دا خپله خور د خپلې خور په اولاده باندې اوس په کار دا وه چې ما درته ویلي ګوره مال روپۍ راوړئ مسجد جوړېږي د مسجد کار دی تر قیامته به ولاړي نه درته وایم خپلې خور لرې ورکړه په ذوالجلال کې ثوابونه تر دا مسجد نه دی تر دې مسجد کم دي ثوابونه به تر دې مسجد زیات دي ها ما تا به مسجد ته سره هم شکو که خدای وس را کړی خو لیکن اصل خبره چې دا هغه ده چې ما او تا بیا که چیرې یو سړی زکات ورکوي په زکات کې دا خبره ده پلار ته یې نسي ورکولی نیکه ته یې نسي ورکولی مور ته یې نسي ورکولی ښځې ته یې نسي ورکولی خپل اولاد ته یې نسي ورکولی لمسي ته یې نسي ورکولی لمسیانو ته یې نسي ورکولی ها د وروره څه په بیش جلایه ورور ځان ته خپل ژوند دی ستا ځان ته خپل ژوند دی و اول حق چې دی هغه د چا دی هغه د ورور دی اول حق چې دا خور ده په بیش تر څه جلا ده د پلار شی پاته سوی نه دی غریبه ده لاس یې تنګ دی راولاړ سوی دی خور ته اول ورکه او د الله رسول فرمایي زما دې په ذوالجلال قسم زما دې په رب سره قسم که یو سړی په خپلو قریبانو کې په خپلو عزیزانو کې غریب لري دی د هغه غریبه څه روپۍ راخلي و بل غریب ته ورکوي په خدای دې مې قسم کې الله قبلوي